السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ د لور باره کې خبره کوو او موږ سره لور دوه قسمه دی. دلته یو موږ سره هاریزنټل دی او بل ورټیکل لور دی. لور موږ سره یو ډیزاین جوړوي څنګه چې موږ سره ګروز او ګروز په چې موږ کله اپلای کولو نو هغه په پای بوته موږ په ابجیکټ باندې کلیک کولو نو بیا به راینه بره جوړېدو. دا موږ سره په پیس باندې کار کوي. دا به څنګه موږ استعمالو راځي چې تاسو ته نن کلاس کې وښیو. تاسو به اول په دې پیس باندې کلیک کوئ او بیا به لاړ شئ په دې کمانډ به کلیک کوئ. دا به تاسو سره اول هاریزنټل لور باره کې خبره کوي. نو که تاسو وګورئ دا تاسو چې کوم ډیزاین جوړ شوی نو دا شان ډیزاین به تاسو جوړیږي. لکه دلته وایي چې لور ډیپ په څونه وي. که ته په دې کې کلیک وکړې نو تاته به ډیپ دلته وښیي. ډیپ دی کې چې کوم دی کې دا د دننه تللی وي یا د فیس کې دننه تللی دغه ډیپ خبره کوي چې دا څونه پکار دی. نو زه ورته وایم چې یاره دا ما سره 0.05 کې او تکنس ته څونه پکار دی. نو تکنس ټي را نو که تاسو دلته وګورئ ټي دا را د دې پورې چې کوم تکنس دی دا خبره کوي. نو زه هم دغه دی ما سره 0.5 وي او بیا سپیسینګ د یو لور نه بل لور پورې څونه سپیس پکار دی نو هغه ته ورکولی شي. هم دغه دغونه وي. بیا موږ سره اخره کې دلته انګل دی نو زه انګل 0 ږدم. تاسو اول بغیر انګله کومه چې دا څنګه کار کوي. موږ سره دی کې را فرنٹ میډل بیک خبرې دا تړۍ مخکې شوي دي. تاسو دا کتلی شئ په مخکې کلاسونو کې. تاسو به کریټ لور باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به داسې غوندې ماډل جوړ شي. وګوره تاسو سره دې کې چې کوم تکنس دی تاسو دې نه معلومولی شئ. ګورئ دې کې وګوره دا 0.05 بیا داسې بره وګوره دا بیا ډیپ ته وګورئ. ډیپ موږ سره 0.5 دی. بیا موږ سره چې کوم د دوه لور ترمنځ دا فاصله ده نو هغه تاسو به د دې ایج نه واله تر د دې ایجه پورې به کاونټ کوئ. داسې د میډیم پورې به نه کوئ. دا دې پورې به کوئ چې دا څونه دی. نو دا موږ 10 سانتي میټر ورکړو نو 10 سانتي میټر دلته هم دی. صحیح را. اوس وایم چې ما سره په یو دیوال باندې ډیزاین جوړ شي نو تاسو به داسې چل کوئ چې دا به اول بیل ګروپ کوئ. دا به ټول سلیکټ کوئ میک ګروپ او بیا دې لپاسه به یو ریکټنګل ډرا کوئ د دې پورې پیس باندې او بیا راینه بعد به چلو چې دا پیس به سلیکټ کړئ او دلته به راشئ په دې لور باندې به کلیک کړئ هاریزنټل لور. خو دلته به تاسو کو بیک والی نو بیک کې به څه چل کېږي چې دا به دې کې دننه جوړ شي نو تاسو به دا پراپر نه جوړېږي. زه هم دا بار پکار وي نو زه بیا کنټرول زیډ کم بیا به سلیکټ کم بیا به راشم دلته او زه به دې کې والم فرنټ نو دا فرنټ ته اوس ماته جوړېږي. او ته وګوره صحیح را. نو داسې تاسو په دې باندې کولی شئ. تاسو په دې کې د انګل خبر رااله مثال کې تو پر ما سره دا یو کړکۍ را زه به بیک شم او به دې نه لږ تکنس والم معمولي غوندې تکنس مې واخیسته. دویم چې دا ما سره یو فریم دی او زه دویم چې دې کې ما سره هغه چې کوم تاسو به یو کړکۍ یو ډیزاین لیدلی وي اکثر په دې کې وي. زه به دا یو ګروپ جوړ کړم دی نه او بیا به زه په دې ریکټنګل راکړم د دې پورې پیس باندې. اوس تاسو ته دا پیس سلیکټ کړئ او لاړ شئ د لور باندې کلیک کړئ او دلته ته انګل ورکړئ. انګل ته ما ورکو 30 یا 45 ارسونه ورکولی شئ. زه به ورته ورکړم 30. تاسو په کریټ لور باندې کلیک کړئ تاسو به داسې غوندې انګل کې لیدلی وي یو کړکۍ. که تاسو کنټرول زیډ کو د بله دا انګل لږ سیوا کړم او انګل به زه کم 45 او زه به دا کم په بیک باندې به کم. نو اوس به ګورو چې دا به څنګه دی. وختي چې دا بار راوځي نو دویم چې دا بیک کې وي دې کې ریپیټ وي نو تاسو به په دې کریټ لور باندې کلیک کړئ. نو ته وګوره نو اوس تاسو سره به داسې قسم کړکۍ لیدلې وي. یا اکثر واشروم کې تاسو به داسې قسم دغه لیدلې وي. دا یا په سرکاري ځایونو کې وي چې کوم سرکاري آفیسز دي یا ایرپورټ وغیره پای کې چې کوم دروازې پای کې لاندې داسې غوندې ډیزاین شوی وي نو تاسو به دا سلیکټ کړئ. ما ورته دا دې سلیکټ کړه دروازه را مثال کې طور پر دا ما سره دروازه ده نو زه به ورته دا پیس سلیکټ کړم او زه به ورته والم دا عمده ډیټیل به ورکړم او په بیک کې ما څه کریټ شي نو په دروازه کې داسې غوندې ډیزاین وي. تاسو به لیدلی وي. او دا خو موږ سره د هاریزنټل لور باره کې دا شان موږ سره ورټیکل لور هم کار کوي. څه پکې نشته دی بالکل ما کمانډ دی خو صرف په ورټیکل لور کې به تاسو سره کار کوي. نو تاسو کو دا ورته سلیکټ کو او بیا رالی په دې هم کلیک کو همدغه انفارمیشن هم ورکړل او یو پیره به ورته کلیک کوئ او ته وګوره تاسو سره به دا ورټیکل لور جوړ شي. دا نور تاسو په خپله وګورئ هماغه فرنټ بیک او د انګل خبره که انګل له ډېروئ نو تاسو انګل ډېر کوئ تاسو به اوس پته ولګي کلیک به ورته کوئ په پیس باندې دوباره. ته وګوره نو دا خبره موږ سره د لور وه. امید دی انشاءالله کلاس به مو خوښ شوی وي. که خوښ شوی ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله بل کلاس کې به تاسو حاضر شو. رایې پورې اجازت راکړئ ماله. الله حافظ.